د نړۍ تر ټولو ستر او مشهور سیلانی ابن بطوطه د خپل عمر نږدې 29 کلونه د نړۍ په ګرځندویۍ کې تیر کړ او د خپلو سفرونو په اړه یو ډیر مهم کتاب ولیکه. خو د حیرانتیا خبره دا ده د ده کتاب د الجزایر په یو کتابتون کې تر 500 کلونو پورې د یوې مخطوطې په بڼه ایښودل شوی و. په 19مه پیړۍ کې چې کله فرانسوي ځواکونو الجزایر په خپله ولکه کې راوست نو همدا کتاب یې له ځانه سره پاریس ته یووړ او په 1853 کال په لومړي ځل په فرانسوي ژبه خپور شو. ولې هغوی دا کار کوو؟ ځکه دوی په دې پوهېدلي وو چې علم د بریا یوازینۍ کلي ده. د دوی سیاسي دښمني له مسلمانانو سره وه، خو د دښمنۍ ترڅنګ یې علمي ډګر هم له لاسه نه ورکاوه چې کله کله د علم حاصلولو په لاره کې له سیاسي اختلافاتو هم تیریدل. له دوی سره دا پوهه موجوده وه چې علم د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. علم د مومینو ورک شوی میراث دی، چیرته یې چې ومومي پورته یې دې کړي. خو مسلمانانو عمل ونه کړ. اروپایانو د ټولې نړۍ علم راغونډ کړ او هماغه یې د پرمختګ د لارې مشال وګرځاوه. نو ملګرو، کوم قومونه چې د علم مینوال وي تاریخ تل په بریا سره یادوي، خو هغه قومونه چې له علم څخه ناخبره وي تاریخ یې هیروي. تاریخ هیر کړي هغو مړو ته ورته وي چې هدیره نه لري.